بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ روغ به یاست. تېر درسونه به مو په خیر سره ویلي وي. راځو د نن ورځې د 11 ټولګي د پښتو څخه یو ډېر مشهوره او مهم درس چې هغه د بایزید روښان په اړه دی دا درسره وایو. دا درس موږ تاسې د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړۍ موخه مو دا ده چې تاسې د روښاني نهضت په اړه څه پوهیږئ، څه معلومات لرئ. او دوهمه موخه یا دوهم هدف مو دا دی چې بایزید روښان څوک و او کوم اثار یې لیکلي دي. بایزید روښان چې په کتابونو کې د بایزید روښان، بایزید انصاري یا پیر روښان په نومونو باندې راغلی دی. دی اصلا د شیخ قاضي عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. په 925 هجري قمري کال یا په 926 هجري قمري کال کې دی زیږېدلی دی او په 915 هجري قمري کال کې وفات شوی دی. دی تقریبا د کورنۍ ټوله په اصطلاح دیني عالمان و او هغه د وخت مروج کوم علوم چې وه هغه یې ټوله زده کړي وه. نو دی هم په دغسې یو کورنۍ کې رالوی سوی و چې هغه د وخت مروج علوم یې ټول په یاد وه، زده یې وه او په اصطلاح هغه د وخت دیني او کوم عالمان چې وه هغه په هغه سطح باندې یو عالم ځینې جوړ سوی و. موږ تاسې په تاریخ کې د روښاني غورځنګ یا روښاني لارې په نامه باندې یو سلسله، یو حرکات یا یو خوځښت لرو. دغه روښاني حرکات یا روښاني غورځنګ چې و د همدغه بایزید روښان په واسطه باندې تاسیس شو. تاسې پوهیږئ چې په دغه وختو کې په افغانستان کې یو بشپړ نظام، داسې نظام چې هغه د افغانستان ټولې برخې احتوا کړي دا نشته. په افغانستان کې بېلابېل په اصطلاح قبیلوي و قومي جوړښتونه دي او په دغه وختو کې مغول د افغانستان او پښتونخوا پر ځینو سیمو باندې حاکمان دي. د دوی په مقابل کې ډېر خوځښتونه، پاڅونونه، حرکتونه راپورته سوي دي چې ځینې پوځي و سیاسي جوړښت لري، ځینې قلمي و په اصطلاح تبلیغاتي و دیني ارزښت لري، ځینې ملي ارزښت لري. د بایزید روښان یو حرکت دغسې حرکت و چې هم یې خپل په ځان کې دیني بڼه درلودله او هم یې په خپل ځان کې اصلاحي و تبلیغي بڼه درلودله او هم یې خپل مریدان یا خپل کسان د مغولو په وړاندې مبارزې او د خپل وطن د خپلواکۍ ساتلو ته هڅول. په تاریخونو کې دا یوه خبره راځي چې بایزید روښان یو وخت د افغاني سوداګرو یو کاروان چې هغه د مغولو د خوا څخه لوټیږي او بیا یو ښځې ته بې عزتي هم ور اوړي. دغه پیښې یا دغه صحنې دی دې ته اړیستلی دی چې باید افغانان راټول سي او کوم مغول چې دي په دغه وخت کې د دوی پر سیمه حاکمان دي هغه د دغه سیمې څخه پسې واخلي. نو بیا هغه و چې د دې دپاره یو اراده وکړله، نیت یې وکړي، اما دا چې په اصطلاح د هغه وختو شرایط یا د هغه وختو ملت یو ډول په اصطلاح په ناپوهۍ کې غرق و او د نه سوای کولی چې هغوی راټول کړي او سره منسجم یې کړي. نو بیا د خپل ځان دپاره یوه ځانګړې لار جوړه کړه چې هغه یو تصوفي و عرفاني لاره وه او هغه لاره داسې وه چې د اول غوښتل چې خپل ځان ته یو د تصوف یو جلا په اصطلاح مقامونه اختیار کړي او جلا لاره جوړه کړي او بیا مریدان پیدا کړي، په مختلفو ځایو کې خپل پلویان پیدا کړي او بیا پر دغو پلویانو باندې د سیاسي و پوځي په اصطلاح غورځنګ و پاڅون غږ وکړي او مغول د پښتونخوا یا په اصطلاح د افغانستان د جغرافیې څخه پسې واخلي. نو بیا هغه و چې د دې ارادې په نیت سو او د پلار په دغه اراده کې د ده سره ملګری نه و، خو بیا هم د خپل پلار په پټه تقریبا 21 کاله ریاضت وکړ او ځان یې د ولایت یا په اصطلاح د ولی مقام ته ورسوي. کله چې ځان د ولی مقام ته ورسوي نو بیا خپل ځان ته ځانګړې رسالې ولیکلې، خپل ځان ته ځانګړې لاره تصوفي لاره جوړه کړله او خپل ځان ته مریدان پیدا کړل. هغه و چې بیا یې مریدان د افغانستان د اوسني افغانستان او اوسني پښتونخوا په مختلفو سیمو کې
پېښور، بدخشان، کابل، غزنی، کندهار، هرات په دغو سیمو کې پیدا کړله او هر یو یې جلا جلا ولایاتو ته واستوئ، ځانګړي رسالې په لاس ورکړې او ورې وهڅول چې تاسې د دین تبلیغ وکئ، د توحید د وحدانیت لاره خلکو ته وښایاست، د تصوف د نفس د تزکیې ښېګڼې ورته بیان کړئ او خپل مریدانو پلویان پر ځانونو باندې راټول کړئ. نو هغه و چې کله یې خپل په اصطلاح پلویان ډېر کړل، نو بیا یې پر پلویانو غږ وکړي چې تاسې د مغولو په وړاندې مبارزه وکړئ او هغوی چې په اصطلاح یو یرغلګر خلک دي او زموږ هېواد ته راغلي دي هغوی پسې واخلي. نو بیا هغه و چې په 983 هجري قمري کال کې د روښانیانو او مغولو ترمنځ لومړنی په اصطلاح آغاز د جنگ وسو او دغه ځای کې چې دوی هغه لومړی جنگ وکړي هغه هم په پېښور کې په کوم ځای کې وسو، پر هغه یې د اغازپور نوم کښېښوی او اوس حتی تر اوسه پورې هم هغه سیمه د اغازپور په نامه باندې شهرت لري. خو د دغه مبارزې څخه 2 کاله وروسته بایزید روښان په 915 کې وفات سو، اما د ده تر وفات وروسته چې هغه کم مرام و کم هدف ده درلودی هغه تقریبا 160 کاله دوام وکړي او د مغولو پر خلاف باندې د روښانیانو مبارزه په اصطلاح جاري وه، روانه وه، چې د بایزید روښان زوی جلال الدین بیا تر ده وروسته د دغه پاڅون یا خوځښت مشرتوب پر غاړه واخیستی. بیا تر هغه وروسته حداد و، عمر و او همدارقم عبدالقادر و، کریمداد و، دا هغه کسان و چې د روښاني نهضت مشران یا په اصطلاح ملي مبارزین بلل کیږي. تاسې پوهیږئ چې د روښاني غورځنګ دغه په اصطلاح هغه د ازادۍ فکر و روحیه وه چې دوی شروع کړه. بیا تر دې وروسته دغه د ازادۍ فکر و روحیې ته خوشحال خان یو ډول په اصطلاح پوځي شکل ورکړي او عملا یې د مغولو سره جګړه وکړله او هغوی یې له خپلې سیمې څخه پسې واخیستل او بیا همدغه فکر و چې دا فکر په اصطلاح د یو جمهوریت په بڼه باندې راټول سو او میرویس خان نیکه د دغه فکر څخه د صفویانو په مقابل کې استفاده وکړله او بالاخره ګرګین یې مړ کړي او صفویان یې د افغانستان څخه پسې واخیستل او همدغه فکر و روحیه وه چې د یو ملي او حکومت تاسیس ته او د یوې لوی امپراتورۍ جوړولو ته یې زمینه مساعده کړل چې هغه د لوی احمدشاه بابا امپراتوري وه، د هغه په اصطلاح سیاسي درایت و سیاسي تدبیر و چې په سیمه کې د یو بشپړ افغاني دولت او بشپړ افغاني حاکمیت یو ښه نمونه ګڼل کېدای شي. نو د دې ټولو شروع د همدغه بایزید روښان د روښاني فکر یا روښاني نهضت څخه را شروع کیږي. راځو د بایزید روښان کم اثار چې موږ تاسو ول دی نه یوازې دا چې د ده لاره اصلاحي و تبلیغي شکل لري یا دینی شکل یوازې لري، همدارقم د دې ترڅنګ ملي شکل لري او هم د چې کوم اثار په پښتو کې لیکلي دي هغه د پښتو ادب یو ښه ذخیره ګڼل کېدای شي. د ده اثار په اړه هغه اثار چې ثابت دي معلوم دي هغه موږ تاسې وایو، خو بیا هم ځینې اثار د ده سته چې لا هم پیدا سوي نه دي، تثبیت سوي نه دي. که پیدا سي د ده د اثارو شمېر ډیریږي. خیرالبیان د ده تر ټولو مهم اثر دی چې په 4 ژبو یې لیکلی دی، پښتو، دری، عربي او اردو یا په هغه وختو کې چې پنجابي ورته ویل. همدارنګه مقصود المؤمنین، صراط التوحید، فخر الطالبین، حالنامه او نصیحتنامه د ده نور مشهور اثار دي چې په دې کې بیا ځینې ځانګړي رسالې دي. دا داسې رسالې دي چې د خپل یو مرید ته په لاس ورکړي دي او بیا یو ولایت یا یو سیمې ته استولی دي چې اکثره یې د خیرالبیان برخې بولي، مګر ځینې په اصطلاح ځانګړي رسالې دي. دا هم په عربي و په فارسي لیکلي دي او په دې ټولو کې چې ځینې نور اثار هم د ده سته چې ده ته په اصطلاح منسوب دي او یا ځینې اثارو فقط نومونه موږ تاسې تر غوږه رسېدلي دي هغه هم سته. که هغه بشپړ پیدا سي د ده د اثارو شمېر په ډیریږي. د دې ټولو اثارو موضوع که موږ تاسې وګورو همدا د تصوف او معنوي سفر مرحلې دي چې دی په خپلو اثارو کې هغه خپل تصوفي لاره، خپل معنوي سفر بیانوي چې دی خپل ځان ته خپل د تصوف 8 مقامه لري. کله چې یو څوک د ده مرید کیږي هغه باید د هغه اول مقام څخه ریاضت یا په اصطلاح
تقوا شروع کړي، بیا راځه تر 8م مقامه پورې. کله چې 8م مقام ته ورسېدی نو بیا دی مکمل پیر سو او بیا په دغه حرکت کې په اصطلاح یا په دغه روښاني مجموعه کې هغه آخري حالت ته ورسېدی. همدارنګه د توحید بحثونه د دې اثارو یا د د کتابو بله یو په اصطلاح د بحث موضوع ده چې د په ټولو کتابو کې هم دې ته اشاره شوې ده. د مریدانو سلوک او آداب، د پیر او مرید محاوره، وحدت الوجود و وحدت الشهود فلسفه، د نفس تزکیه، دا ټول هغه موضوعات چې د بایزید روښان په اثارو کې اشاره ورته شوې ده او د هغو 8 مقامو په رڼا کې دا ټول څېړل شوي دي. همدارنګه موږ تاسې وایو چې د په پښتو ادب کې د یو نوي نثر یا په اصطلاح د یو نوي نثر مؤسس او بنسټګر دی. تاسې په دې پوهیږئ چې موږ تر دې مخکې په پښتو کې ډېرې لږ نمونې لرو چې هغه د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء ده چې تقریبا په 612 هجري قمري کال کې لیکل شوې ده او تاسې د خیر سره د پښتو په 12م ټولګي کې وایاست. تر دې وروسته بیا ځینې نورې نمونې موږ لرو چې د پټ خزانې پر لاس تر موږ رسېدلي دي، اما د نمونه چې هغه د مسجع نثر یو ښه بیلګه یا نمونه ده هغه لرو. مسجع نثر داسې دی چې اصلا دا نثر په عربو کې رواج و او عربو د دې نثر څخه استفاده کول. دوی یعنی دا اصلا نظم نه دی او په اصطلاح خو د نظم په څیر باندې هم وزنه او هم شکله او هم معنا کلمې راوړي. مثلا سجع موږ داسې مسجع داسې تعریفوو چې وایي سجع په لغات کې د کوترې دغه اواز یا غومبر ته ویل کېږي او په اصطلاح کې په نثر کې د هغه کلمو راوړل چې هغه یو ډول آهنګ یو ډول قافیه لري. مثلا د چې خیر البیان لیکلی دی په هغه کې وایي چې او بایزده وکشه خیر البیان په هغسې الهان چې به یې لوست سورت رحمان. که اوس موږ تاسې وګورو دا نثر دی مګر خیر البیان، الهان، رحمان دا هغه کلمې دي چې څوک داسې فکر کوي چې دا خو به نظم نه وي، اما حال دا چې دا نظم هم نه دی، دې ته موږ تاسې مسجع نثر وایو. بایزید روښان خپله وایي چې ماته د دغه دیني و تبلیغي لارې الهام کېدی او دغه د خیر البیان د لیکلو یو ډول الهام ماته کېدی او ماته ویل کېدله چې ته خیر البیان ولیکه او دغه کومه اصلاحي و تبلیغي لاره چې ده دا تر نورو پورې ورسوه. دغه رقم موږ تاسې په لیکدود کې هم د یو ځانګړی لار لرو چې د یو ځانګړی لیکدود پالي او د پښتو ژبې هغه ځانګړو تورو ته ځانګړي ټکي و ځانګړي په اصطلاح شکلونه ورکول خپل پر ځای چې هغه موږ تاسې په پښتو ادب کې د روښاني غورځنګ د لیکدود په نامه باندې نوموو. یعنې په مجموع کې د غورځنګ نه یوازې دا چې ملي و په اصطلاح تبلیغي و دیني برخه لري، د دې ترڅنګ یو ادبي غورځنګ هم دی چې د ځانګړي اثار لیکلي دي، ځانګړي پلویان لري او بیا دغو پلویانو هم په اصطلاح شعرونه لیکلي دي او د پښتو ژبې بشپړ دیوانونه لیکلي دي چې د هغو څخه ښه مثال موږ د میرزا خان انصاري یادولی سو، د علي محمد مخلص یادولی سو، د ارزاني خویشکي یادولی سو چې دا ټول په پښتو ادب کې د روښاني دورې یا روښاني غورځنګ مشهور شاعران دي او موږ په پښتو ادب کې د لومړنۍ شاعرانو په توګه پیژنو چې بشپړ دیوانونه لري چې بیا هغه و د په مقابل کې یو بل غورځنګ هم مغولو په اصطلاح حمایه کړی و. هغه غورځنګ د اخوند درویزه یا په اصطلاح د پلویانو غورځنګ و چې اخوند درویزه خپله د مخزن الاسلام لیکوال دی او دا کتاب یې لیکلی دی، که څه هم هغه هم په پښتو ادب کې خپل ځانګړی ځای لري او ځانګړي په اصطلاح اثار یې ځانګړي لیکلي دي مګر د موضوع په لحاظ د روښانیانو په مخالفت کې واقع و او موږ تاسې پوهیږو چې په دغه وختو کې مغولو نه یوازې دا چې په پوځي و سیاسي لحاظ دوی پر شا کول بلکې کوښښ یې کاوه چې یو پیر ته په اصطلاح د پیر په جامه کې یو لیکوال ته لیکوال او هر چا ته د هغه په مسلک و په هغه جامه کې یو څوک پیدا کړي تر څو د هغه مبارزه د هغو په اصطلاح پاڅون و حرکات پیکه کړي او په اصطلاح خلک پرې نه ږدي چې د هغه سره ودرېږي تر څو د مغولو سره په اصطلاح په اختلاف کې راسي او د مغولو سره مبارزه وکړي. نو دا زموږ تاسې د نن ورځې درس و چې په دې کې یو د بایزید روښان خپله
په اصطلاح د ده پیژندنه د ده د روښاني حرکت تاثیر او اهمیت په پښتو ادب کې یا په مجموع کې د افغانستان په تاریخ کې او همدارنګه د ده ځانګړي اثار او د ده د مسجع نثر نمونه. راځو د دغه لوست کوم سخت لغتونه چې ما تاسو ته راایستلي دي هغه به زه تاسو ته وایم. لومړی لغت تنویر یعنی روښانه کول، ایډیالوژي نظریه یا فکر، مخزن خزانه چې مخزن الاسلام د اخوند درویزه کتاب دی او د لیکلی دی، تقوا پرهیزګاري، سجعه لکه ما چې مخکې درته وویل چې په لغت کې د کوترې غومبر ته وایي او په اصطلاح کې هغه د قافیه لرونکي کلمې چې په نثر کې کار سي، درویزه، ملنګ، کلندر، نافذ، جاري یا منل سوی، ریاضت، تمرین، محاذ، سنگر یا د جنگ میدان، ګوریلایي یعنی غیر منظم پوځ، الهان خواږه اوازونه لکه موږ تاسو چې ویل چې دی وایي او بایزیده وکشه خیر البیان په هغسې الهان چې به یې لوست سورت رحمان، تزکیه پاکوالی، حاشیه لمنلیک، موزون یعنی وزنداره یا وزن لرونکی، متابعت پیروي، خوځښت حرکت، غورځنګ پاڅون او روحیه یعنی فکر. نو ګرانو شاګردانو کوشش وکړئ چې دا لغتونه ټول په خپلو کتابچو کې در سره ولیکئ او په جملو کې استعمال کړئ تر څو هم مو په اصطلاح د خط هنر ورسره ښه سي او هم د دې تر څنګ مو دغه لغتونه په ذهن کې ښه کښېني او د دې تر څنګ راولاړ سي د دغه روښاني غورځنګ کومه تګلاره چې موږ تاسې وویله یا کوم په اصطلاح د دغه غورځنګ معرفي او پیژندنه چې مو وکړه په دغه اړه باندې نیم مخ داسې کار وکړئ چې تاسې خپل په فکر دا ولیکئ چې دغه رقم غورځنګ د اصلاح په برخه کې یا مثلا د ټولنې د پرمختګ په برخه کې یا د خلکو د متوجه کولو په برخه کې څومره رول لري. آیا دا رول تر نورو خوځښتونو یا تر نورو حرکاتو یا تر نورو پاڅونونو ښه دی که بد دی؟ که ښه دی په کومو دلیلو، که بد دی په کومو دلیلو. نو د دې دپاره چې د نورو درسونو پورې تاسې پر لوی الله سپارم. هیله ده چې را سره پاته سي او د دې تر څنګ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.